د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه لټون د ښکلاګانو. مینوالو نن در سره په لټون د ښکلاګانو پروګرام کې د کالام او د بحرین ترمنځه د دغه سیمې نه مخاطب یم. مینوالو په سوات کې یو ځل بیا وړاندبۍ واوره کېږي او د واورو دغه موسم چې دی دغه لړۍ روانه ده. د الله یو یا چې کومه واوره کېږي په دغه موقع دا واوره تاسو ته ښایو. هیله لرم چې تاسو به ډېر خوند واخلئ او ډېر خوند به وکړي. چار چاپېره که وګورئ نو واوره ورېږي هم او څه نه څه واوره چې دا هغه جمع شوې هم ده تر اوسه چې په دغه سړک او په دغه غرونو باندې پرته ده. مینوالو واوره اصل کې په سوات کې د دسمبر د میاشتې وروستو چې دی واورې شروع کېږي، ولې دا ځل په نومبر کې د دې نه وړاندې هم لږه ډېره واوره شوې وه او دا ځل بیا دغه واوره چې دی دوام لري. دلته څه خلک هم راغلي دي سیل دپاره د دغه واورې لیدو دپاره. څه ملګري د کراچۍ نه او د یو ځای بل ځای نه راغلي، هغې له به هم ورځو او د هغې کمنټس د هغې خبرې د هغې نظرونه دا به ستاسو سره شریکو. هیله لرم چې ټول ملګري به ترې ډېر خوند واخلي. یو خبره ضرور دلته کول غواړم چې که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل سما پښتو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ دغه چینل سما پښتو سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت میلاویږي. راځئ وړاندې ځو او د دغه ملګرو سره خبرې اترې کوو چې کوم ملګري راغلي او دغه لایو برفبارۍ نه یا د لایو واورې نه خوند اخلي. درنو مینوالو څنګه چې ما تاسو ته وړاندې وویل چې دغه څه ملګري راغلي د دغه واورې نه انجوای اخلي، د دغه واورې نه خوند اخلي او په دغه لایو واوره کې چې دی ولاړ دي د دې سره به خبرې کوو چې دوی دغه واوره څنګه محسوس کړه او دې ځای ته ولې راغله. زما سره وړاندې ملګری چې دی دلته دا ولاړ دی چې دوی تازه تازه د سعودي نه راغلي او هم د دغې وجې نه دوی سیده چې دی د کالام مانکیال دې سایډ ته راغله د دغه واورې د انجوای دپاره. څه به وایي د دې واورې حوالې سره جي؟ السلام علیکم. منګه ستاسو د چینل او ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو دلته راغلئ او زمونږ د غږ یو عوامو ته ورساو. منګه دې واورو کې راوتي او زه د سعودي نه په چوټۍ راغلی یم د دې واورو خاص موسم د دې لپاره چې د دې واورو نه انجوای وکړو او د دې یخ موسم انجوای وکړو. نو ډېر ښکلی موسم دی او ماشاءالله ډېر ښکلې واوره ورېږي. موږ راغلي یو مانډکیال ته او دا د مانډکیال علاقه ده او ډېره ښکلې واوره ورېږي او دغه دی موږ ته ډېره مزه واخیسته، ډېر خوند یې وکړو او دا تازه تازه شروع شوي دی اوس نن د سهار نه ډېر مزه یې وکړه. نو کوم نور خلک چې دي د کراچۍ خصوصا د ګرمۍ والا علاقو ته خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ نو د ګرمۍ علاقو خلک خو چې موږ چاته دا پیغام ورکوو نو هغه دې شي د واورې نه لرې دي نو کړېږي به ورته هم او خو دا کم زموږ دا ویډیو چې څوک ویني نو هغه ورته مزه هم واخلي، ډېر خوند به ترې واخلي ځکه چې هغو په هغه علاقه خو دا شی نشته که نه کم پروګرام چې دا دی په ښکته علاقو هم نشته او دا د دې علاقې خصوصیت دی دا واوره. نو موږ د خپل ملګرو ته دوستانو ته دا ښوول غواړو چې دوی ویني او هغو ته هم مزه واخلي. ډېره مهرباني او بل ملګری دی د دې ځای مقامي ملګری را سره دی د هغې نه به تپوس کوئ. څه نوم یو دی جي؟ ګل رشید مې نوم دی. شکریه ستاسو مننه چې تاسو زمونږ تپوس وکړو په دې واوره کې او تاسو په خپل سیل باندې راغلي یې، ډېره مننه. نو موږ ته خو په ژمي باندې روډونه بلاک او بجلي راته نه وي او میا شرف علي چې دی نه هغه زموږ مینه دی، هغه زموږ ډېر کارونه وکړو خو اوس په دې ژمي د بجلۍ دا لینډ زموږ ډېر خراب وي او هغه ته هم دا درخواست دی چې یاره زموږ د بجلۍ خیال وساتي ځکه دلته کې موږ ته د هسپتال ټینشن دی، هسپتالونه نه وي او روډونو مسله ده، روډ راته پنې واوره ورېږي او لکه د واورې موسم دی نو لکه میا صاحب خو ډېر ښکلي کارونه روان کړي دي او خدای دې ښه ساتي. نور مزید څه به چې دې واورې نه تاسو زیات لکه دې واورې د وجې نه چې ډېره واوره وشي تاسو ته کم تکلیفونه یي څه به وایي هغې حوالې سره؟ یاره هغې کې خو موږ ته دا تکلیف وي چې موږ ته لکه د لرګي راته ختم شي او لکه راشن دوکانونو کې ختم شي نو لکه موږ ته دغه مصیبت او بل دا مصیبت چې لکه هسپتالونو لکه ټینشن موږ ته ډېري ربط عمل لکه زمونږ بند شي که نه. نو حکومت دی کې تعاون کوي چې دا واوره ډېره وشي دا واوره توګل یا څه د روډونو نه سړکونو نه څه وایي؟ او چې حکومت خو زموږ سره تعاون کوي لکه روډونه موږ ته بندولو ته نه پرېږدي خو اکثر دا مالونه پکې راشي دا ګلیشر راشي که نه نو روډونه موږ ته په دې کې بند شي سلایډینګ وشي نو لکه روډونه موږ ته بند شي او لکه نور موږ ته څه مسله نشته. دغه مسله ده چې بس لکه موسم خراب دی او بجلیانې موږ ته لکه نه وي. څه وایي چې واوره څه کال د وخت نه مخکې کېږي که نه هر کال دغسې او بس دا 40 ورځې دا واوره مخکې شوې ده
دا ځل دا ځل شوې ده وړاندې هم شوی و دې نه وړاندې هم شوې وه 3 فوټ واوره شوې وه دلته کې ختمه شوه 3 فوټ واوره شوې او شوې وه لکه مطلب دی نومبر کې چې ته داسې نه یې که نه داسې نه و څه کالې لکه 40 دن مخکې لکه دا جمع راغلی په موږ ډېره مننه ډېر تشکر یو بل ملګری کراچوال دی جی کراچوال نه تپوس کوو چې کراچوال څنګه ګڼي جی څه ووایې ملګري څه نوم دی ابراهیم څه ووایې کراچۍ او بیا سوات او په سوات کې دا واوره څنګه ګڼئ څنګه محسوسېږي موږ خو دلته کې راغلي یو ها. او 15 ورځو له خو دا واوره به کې د ټیم نه مخکې وشوه او ډېر ښکلی موسم دی یخ او د دې واورې نه خو موږ ډېره انجوای واخیسته څه وایې چې یاره یخ خو دله نه کېږي ډېر کراچوال یې که څنګه نه یخ سره عادت یو وینو یو د سوات ته او ډېر خوند کوي خو دا ګټې مټې به کې اکثر د دې غرونو نه راغورځېږي کراچوال خو جو پسخېږي به نه دا خو ډېر خلک پسخېږي چې هغو دې هم پسخېږي کراچوال به پسکېږي څه او دا خلک ماته وایي چې ته بار بار سوات ته ځې دا څه وجه ده نو موږ خو وایي دا خو زندګي ده چې به دې انجوای کې ویسته غواړي ډېره مهرباني ابراهیم بھائی زموږ سره د کراچۍ نه ابراهیم بھائی وایي چې د کراچۍ خلک به ضرور زموږ د ویډیو ته کړېږي او دغه لایو او چې دی ژوندی واوره به ویني یقینا مینوالو په هر موسم کې د الله تعالی څه نه څه چې دی هغه حکمت وي د واورو په دې موسم کې هم د الله حکمت دی په ګرمۍ کې هم د الله حکمت دي ټول موسمونه د الله دي او ټول ښایسته دي ټول ښه دي هیله لرم چې دغه پروګرام دغه د ملګرو کمنټس او دغه لایو واوره به تاسو ډېره خوښه کړي هم د دې سره زموږ دغه پروګرام خپل سر ته رسي خپل کوربه حبیب الله همدرد او کیمرامین شهزاد آفتاب ته ورکړه اجازت چرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان